د نن ورځې مهم خبر خلیلزاد: ما پر طالبانو باور نه درلود، پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن ورځې مهم خبر ده. دوستانو، پر الله سره ویډیو کې ورو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ، نو په درنه سره یې سابسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد پرون د دوحې موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعیه غونډې ته حاضر شو. خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غني له هیواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. غني مخکې ویلي وو چې په کابل کې د ده پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوي وای. خلیلزاد د غونډې په یوه برخه کې ویلي طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود که نه، په جواب کې وویل ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویلي چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخه کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې طالبانو د نجونو لیسیا او منځني ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی و چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کتی منینګ بیګانۍ غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. منینګ وایي یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همداراز موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وشي، او داسې شرط هم نه پکې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مککال په مشرۍ په بیګانۍ غونډه کې د دوحې په موافقې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرګندولو په اړه هم له خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینو غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په جواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتو خبرو وروسته د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا موافقه خلیلزاد او مولا عبدالغني برادر چې اوس د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.